وینه د زړه مې ورکوله اوس دې وشورېږي، وینه د زړه مې ورکوله اوس دې وشورېږي، نه یې زما کیسه منله اوس دې وشورېږي. یو دا بل شعر دی ورته وایي هسې مې پرېښو، هسې مې پرېښو خپل پردای، ریزلټ مې صفر راغی. هسې مې پرېښو خپل پردای، ریزلټ مې صفر راغی، خو خپل مې نه که یو سړی، ریزلټ مې صفر راغی. هسې مې پرېښو خپل پردای، ریزلټ مې صفر راغی، خو خپل مې نه کړو یو سړی، ریزلټ مې صفر راغی. وته یې زړه مې ومنله چې په داسې ځای میین کړم، زړه مې ومنله چې په داسې ځای میین کړم، هر وخت جړېږم په اور کې لغوړان کړم. ما خو چېرته غم نه ولیدلی چې د غم ویسه، ما خو چېرته غم نه ولیدلی چې د غم ویسه، ما ویله کوي دی ادمزادو به کرم ویسه. داسې غم یې راکړه چې د خپل پردي چشتان یې کړم، داسې غم یې راکړه چې د خپل پردي دشمن یې کړم، هر وخت جړېږم په اور کې لغوړان یې کړم. نه خدایه پوهېږم چې څه وشوه او څه وکړم، نه خدایه پوهېږم چې نه خدایه پوهېږم چې څه وشوه او څه وکړم، داسې هېڅوک نشته چې بیان ورته زړه کړم، هر خواته ګیلې دي له هر چا نه ګیله من کړم. داسې بې وفا سره زما ژوند یې تړلی ده، د غوندې سړی په انټرنیټ مې نه لیدلی ده، خامخا د نه خلکو په هر خوا احسانمن یې کړم. یاره ما دلریش مروت نورک دی خپل لوری ده، تا باندې میین چې شوم اوس جان د اسمان ستوری که، ګرد لیونی ګرځمه په داسې غم چشتان یې کړم. سپیشل دستگیر ګولي شاه قلی خان والے او ډي ایم ایس داود وزیر په فرمایش باندې دا غزل وته یي جوړ یو مصیبت ته نمندبه کې یاري سړای، جوړ یو مصیبت ته نمندبه کې یاري سړای، خپل یار به دې پښې وایي پښې در ماتوي سړای. ډېر ځای کې مې ولیدل سرونه یې بایللي دي، ډېر ځای کې مې ولیدل سرونه یې بایللي دي، خدای دې پاره یې چېرته خبره نه کوي سړی. ډېر ځای کې مې ولیدل سرونه یې بایللي دي، خدای دې پاره یې چېرته خبره نه کوي سړی. نن سبا جانانه په هر چا اعتبار مه کوه، نن سبا جانانه په هر چا اعتبار مه کوه، داسې لیوانان شته دي چې غټ غټ ماتوي سړی. نن سبا جانانه په هر چا اعتبار مه کوه، داسې لیوان هم شته دي چې غټ غټ ماتوي سړی. ما غوندې میین به په میینو کې مندنه کې، ما غوندې میین به په میینو کې مندنه کې، خپل مطلب پوره کی بیا دې نه پکاروي سړی. دلریشه خبره چې میدان کې څوک کوای نشي، دلریشه خبره چې میدان کې څوک کوای نشي، په سر دې لوپټه کړي او بنګړي دې واچوي سړی. دغه یو به عارف سلطان په فرمایش باندې دغه ټینشن ور غزل